مونږ شینواري دې ډلې ته چې چېرته ځو یا اوس لکه دلته چې راغلي وو مونږ ورته جنګوي څوک ورته بنډاروي افغانستان ولې ختم لګي دا به څه غولي نو مړه بس خبره باندې ځان پوه شو افغانستان کې یو دروغجن او شینواري ملګری او دې شینواري ته وایي چې یو دروغجن سړی راله راوله چې لږ دروغ را سره وایي هغه ورته وایي ستا سره بې چاپلار وایي دا ورته وایي چې خرچه زما نه ما بس سړی راوله دغسې محفل جوړ و څنګ کې یو سړی ولاړ و هغه ورته وایي چې ما وروله دروغ و څه سر معلوم دی دی بې مې بس سړی ورسره تللی دی او چې ورسره تللی خو دی جلباتي افغاني باندې سلام مشوره السلام علیکم وعلیکم السلام هغه افغاني ورته ویلي چې یا کنه شینواری ورته ویل چې ستا لمبر دی ورته ویل چې بله ورځ زمونږ جنګی وه او 2 سېره وریژې په 20 ټیمه غوړو کې پخې کړې دومره ښې راغلې چې شینواري ورته ویل چې بس زه ورسېدم خو 2 سېره وریژې وې او 20 ټیمه غوړې دوی چې بله ورځ زه افغانستان له رالم هندواڼو هډوکې خرڅېږم یو دوه ما وخت دې جیب کې مو ور واچول په دې وخت کې واړه بول رااله تاسو امتیازي چې په تاسو امتیازو کې ناستم نو اډو کای رانه ول کوي چې مړه سر بم څه خو کوم چې امتیازي مو د جال متاړې اندوانه راوښ تورس کې راکې نه سوليار کې تورس ټیر پانچر کو چې پانچر کو تا کوشش سیاست ته مو کاتې اندوانه داس ورته رالو هغه مچینه چک پوسټ او خاصدار را کوس خو چې داسې کته نه او ته مرو کاته د اندوانه دغه څه دغه افغاني ورته د اندوانه چرته ختمېږي او شینواري ورته چې وریژو نه غوړی راکم کړي پاټک به مرته ته پرې ورګه د خپل تابع ده پرې دا سړیا هغه مخ یو بل څه ځای دا ویا ولنم په پویوم زه ډېر خلک مونږ په جبه نه پوي مونږ بیا پویو خو مې مسله دنیا او نیکه او نمسی ور زار ته کړو کې یم خو چې تاسو پوي شئ صحیح شو خو لږ ته شاته شي دا تاسو لږ څه شي لکه کینې وروره زه به تاسو بچي لږ شاته شي شاته شي بس دا یې یو دا ګرګای ما زه به غوږ وته ونه سي شنوارو څه ژوند دي نه نو کوم کې کړم ها او چې موږ په دې دل سمات لدارا په درد پروت یم بیمارا او چې موږ په دې دل سمات لدارا درد پروت یم بیمارا مونږ ناری او چینیا گئی سنا ته داشه درد پروت یم بیمارا نیاله بیمارا اوله نوم په ځای کوم
درد پروت یم بیماره نوم خو یې پاس او نیکم لاندې لاس درد پروت یم بیماره زه چې وړه وم او په موږو بس پرېږده مړ ماش